درنو لیدونکو ستړي مشئ. ایران کې امنیتي ځواکونه افغان کډوال راټولوي او بیرته یې افغانستان ته شړي. له ایران نه ځینو رسېدلو رپوټونو کې ویل شوي د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه تهران او یو شمېر نورو سیمو کې هغه پلان پلی کوي چې له مخې دې هیواد کې میشت افغان کډوال له یو ځای کېدو وروسته شړل کیږي. بي بي سي ته یو شمېر رسېدلي ویډیويي کلیپونه او انځورونه ښیي چې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د لارۍ ګاډو هغه تړاکونه یا کتارونه بدرګه کیږي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. بي بي سي نشي کولی په نیغ ډول د دې ویډیويي انځورونو کرهوالی ومني. د افغانستان او ایران چارواکو هم په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. یوناما وایي طالب ډله باید د آریانا نیوز خبریالانو د نیولو لامل څرګند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما وایي طالب ډله باید د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او د آریانا نیوز ځانګړي ټلویزیون د دوو نیول شوو خبریالانو په اړه ولس ته ووایي چې ولې نیولي دي. د یوناما په یوې ټویټر استوزي کې په دې اړه ویل شوي د وینا او رسنیو خپلواکۍ په اړه اندېښنې ډیریږي. طالب ډله باید په ټولیز ډګر کې د آریانا نیوز خبریالانو د نیولو لامل ووایي او د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. موږ دغه راز له طالب ډلې د بېدرکه شوو ښځینه ټولنچارو یا فعالانو د ځایګي څرګندولو غوښتنه پرلپسې تکراروو. د تریوکا لړۍ بله غونډه په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف په تازه څرګندونو کې ویلي ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه تریوکا بله غونډه جوړه شي. د ده په خبره دغه غونډه به د روانې زیږدیزې میاشتې تر پای مخکې په کابل کې جوړیږي. هغه د غونډې کره نیټه نه ده روښانه کړې. تریوکا د روسیې له لوري د افغانستان په اړه د غونډو رامنځته شوې لړۍ یا پلیټفارم دی چې په هغې کې ګڼ هیوادونه غړیتوب لري. د دې لړۍ نورې غونډې په ماسکو او اسلام آباد کې هم ترسره شوي دي. په دې غونډو کې تر ډیره د ایران، منځنۍ اسیا، پاکستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون کوي او موخه یې دا ده چې په افغانستان کې تلپاتې ټیکاو رامنځته شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.